لیدونکو بیا هم خیر راغلی. سهار مو هم نیکمرغه او وروستۍ برخه د نامتو څیرو برخه ده چې لارې څه ناڅه بندې وي نو زموږ قدرمن مېلمه هم څه ناڅه ناوخته راورسه، خو بیا هم هڅه کوو چې ټاکل شوې موضوع باندې ورسره خبرې اترې ولرو. که چیرې بیا هم پاتې شول نو راتلونکي اونیو کې به هم پرې خبرې ولرو. نن غواړو چې د محمود طرزي د ژوند په هکله له قدرمن مېلمه استاد حبیب الله رفیع سره خبرې اترې ولرو. له نیکمرغه استاد هم راورسېد. استاد سهار هم بخیر. ژوندی اوسئ استاد، وخت کم دی، پوښتنې به کمې کوو، وګورو څومره معلومات ته راکولی شي نن او که بیا پاتې شو راتلونکي خپرونه کې به زحمت درکړو. د محمود طرزي په اړه باندې چې څوک و او د ژوند په اړه کوشش وکړو چې تیز تیز وغږېږم. د شمشاد درنو کتونکو ته خپل تاوده خواږه او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. علامه محمود طرزي د افغانستان یو پوه، عالم، خدمتګار، هیوادپال شخصیت د ده پلار د دري یو لوی شاعر و غلام محمد طرزي، لیکن امیر عبدالرحمن خان چې یو مستبد پاچا و د هغو سره یې ټکر راغی او د ده کورنۍ تبعید کړه، د افغانستان نه ووتل، ترکیې ته ولاړل او دې تبعید محمود طرزي ته ګټه ورسوله. هلته یې زده کړې وکړې او هلته د روشنفکرانو سره ملګری شو. د 6 میاشتې د علامه سید جمال الدین افغان نه زده کړې وکړې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان مړ شو، د امیر حبیب الله خان په پاچا کېدلو سره هغه کسانو ته چې د هیواد نه تبعید شوي بیرته د راتګ اجازه ورکړه شوه. همغه و چې محمود طرزي د موقع نه استفاده وکړه او بیرته هیواد ته راستون شو. دلته یې د ازادي غوښتونکو فعالیتونو پیل وکړ او دلته یې هغه څه چې لازم و هغو ته یې لاس واچوه او ویې کړل. مثلا په 1906 کال کې د سراج الاخبار افغانستان په نامه یو اخبار چاپ شوی و، عبدالرؤف قنداري چاپ کړی و، لیکن د انګریزانو په وساطت یا د انګریزانو په مداخله هغه اخبار بند شو. لومړۍ ګڼه یې وروستۍ ګڼه شو. دا هڅه ناکامه شوې وه. په 1909 کال کې د مشروطیت غورځنګ رامنځته شو. هغه د مستبد یا تحت الحمایه امیر حبیب الله خان لخوا وکوټل شو، سرلاري یې اعدام شول، په سیاڅاوو کې واچول شول او بندیان شول. نو ده د دغې دوو نهضتونو د اخبار د چلولو او د مشروطیت د غورځنګ د دوام لپاره هڅه وکړه. ده په 1911 کې سراج الاخبار افغانیه راویوست او تر هغه وخته یې دوام ورکړ څو چې مستبد پاچا، تحت الحمایه پاچا رانسکور شو او انقلاب بریالیتوب ته ورسید. همداراز ده د مشروطیت دوهمه څپه، دوهم مشروطیت د همدې اخبار په څنګ څنګ کې وړاندې بوته څو د هغو په وسیله مستبد پاچا ووژل شو او په افغانستان کې د خپلواکۍ اعلان وشو. اعلیحضرت امان الله خان هیواد ته خپلواکي راوسته. نو په دې اساس محمود طرزي یو ډېر خدمتګار سړی و او په ډېر تدبیر د خپله مبارزه کوله. د سراج الاخبار افغانیه په اخبار کې د یوې خوا دولتي خبرونه نشرول دي، د پاچا ستاینه یې کوله، لیکن په عین حال کې به چې لږ زور ورسید د هغو افشاګري به هم کوله. مثلا یوه سرمقاله ده لیکلې وه د سیاڅاو په باره کې چې سیاڅا څه شی ده. نو په لومړي سر کې لیکلي وو چې زموږ پاچا داسې عادل دی او داسې قانوني دی او داسې دی او داسې دی، ښې ډېرې وړې سر ورتاو کړې وې. لیکن په آخر کې بیا لیکلي وو چې په بالاحصار کې یو شمېر سیاچاوې وې، د هغو یوه سیاڅا یې د منځه یوړه، ړنګه یې کړه او دا سیاڅا داسې ځای و چې بندي به په رسۍ ور وتاړه، پکې وابچاوه، بیا یې لمر نه شوی لیدلی. اول ته به یوه ټوټه ډوډۍ هم ورغورځوله او اوبه به یې ورکولې. کله به چې د کوم ژوندی پاتې و، کوم بندي، هغه به چې راویوست، سترګې به لمر ووهلې، ړوند به شو. نو په دې ترتیب دغو سیاڅاوو عذابونه یې بیان کړي دي، لیکن بیا یې ویلي دي چې څو نورې سیاڅاوې لا پاتې دي. خپل پیام یې رسولی. یا مثلا یوه سرمقاله لیکلې وه حی علی الفلاح. په دې سرمقاله کې د انګریزانو هغه ټول فجایع بیان کړي وو او خلک یې هڅولي وو چې پاڅېږي او د انګریز په مقابل کې قیام وکړي. لیکن انګریزانو هوښیار وو، هغو د ده په دایره کې نفر ساتلی وو. څو چې ده دا سرمقاله چاپوله، هغه د انګریزانو لخوا سانسور شوه، ونه وته. ده یې په عوض کې بله سرمقاله چاپ کړه. لیکن هر وخت چې وس رسېده د خپله کار کاوه. پښتو شعرونه یې چاپول د ازادۍ په برخه کې.
نو هغه انګریزان ویرېدل چې دا شعرونه چې په پېښور او په دې ځایو کې خلک ولولي هغوی هم زموږ په ضد راپارېږي. پاچا ته یې امر وکړه چې دا پښتو شعرونه بند کړي. ده به یو څه وخت بند کړي، یو څو میاشتې به وکتل، بیا به چې وس وشو بیا به بیرته پښتو شعرونه شروع کړل. نو په دې ترتیب ده داسې یوه مدبرانه او دوامداره مبارزه وکړه چې بالاخره افغانستان ازادۍ ته ورسېد. نه د محمود طرزي ډېر زیات خدمتونه دي او ډېر زیات احسانونه یې دي په دې وطن. سفرونه زیاتره چېرته ولو استاد محترم؟ سفرونه یې چېرې درلودل او چا سره رابط ښه وپغه؟ نو محمود طرزي خو د ترکیې نه راغلی و، د ترکیې د روشنفکرانو د ازادي غوښتونکو سره ارتباطات و او په کابل کې د افغانستان د ازادي غوښتونکو سره. او بله هوښیاري ده دا کړې وه چې دربار ته ورننوتی و. د خپلې دوی لوڼې یوه په سردار عنایت الله خان واده کړې وه او بله یې په سردار امان الله خان واده کړې وه. نو دننه دربار ته ورننوتلی و. دربار داسې اساسي لاس نه شوی ورچولی. یو وخت د انګریزانو په غوښتنه امیر حبیب الله خان د اخبار جریمه کړ، 5,000 جریمه یې پې کېښود. دغه پیسې نه درلود. هغه جریمه امان الله خان ورکړه. د اخبار یې بېرته د بندېدلو نه خلاص کړه. نو په دې اساس د ټول تدبیرونه سنجولي چې مبارزه څنګه وکړه، د منځ نه څنګه مبارزه وکړه. ځکه د باندې نه چې مبارزې شوي وي هغه ناکامې وي. ما تاسو ته وویل چې سراج الاخبار افغانستان بند شو، د مشروطیت غورځنګ د منځه یوړل شو. لیکن ده چې دربار ته لاره وکړه او په دربار ورننوت، د دې لارې نه یې کامیابي ترلاسه کړه او ویې کړی شول چې هغه هدف ته، هغه لوی ملي هدف ته چې د افغانستان خپلواکي د هغو ته ورسیږي. د هغو نه وروسته بیا د امان الله خان په حکومت کې دی وزیر خارجه و، سفیر و په لندن کې، او ډېر زیات پروګرامونه ده درلودل چې د هېواد د آبادۍ دپاره یې وکاروي او ویې کړي. او په خپلو پروګرامونو کې دی کامیاب شو. ویې کړی شول چې د افغانستان ازادي ترلاسه کړي او د افغانستان د خپلواکۍ د بقا لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي او د وزارت خارجې له لارې د افغانستان ارتباطات د ټولې دنیا سره تأمین کړي، سفارتونه جوړ کړي. نو په دې ترتیب محمود طرزي عالم و، شاعر و، لیکوال و، ادیب و، مبارز و، انقلابي و او د هېواد د ازادۍ لپاره هر اړخیزې قربانۍ او هر اړخیز خدمت ته حاضر و. او په دې ترتیب د وکړی شول چې خپل هدف ته ورسیږي او افغانستان خپلواکۍ ته ورسیږي. استاد محمود طرزي د حبیب الله خان له دورې څخه خپل دغه مبارزو ته پیل کړی وه، خو د امان الله خان راتلل دغه ډګر ته څومره ده سره مرسته وکړله هغه ذهنیت چې ده درلوده چې د افغانستان خپلواکي لاسته راوړل او هم په دغه برخه کې مبارزه چې دی ورته ورسیږي؟ نو په دې برخه کې هم د دې تدبیر نه کار اخیست. مثلا ما ته یو چا قصه کوله د مغو وخت، هغو قصه کوله چې د سردار عنایت الله خان ته د خپله لور ورکړې وه. د هغو د واده مراسم روان وو. په دې کې سوریا د بله لور هغه هم د محفل ته راغله او امیر حبیب الله خان هم ناست و. امیر حبیب الله خان ډېر مشهور په دې کې و چې ښځې به ډېرې کولې، 300 ښځې یې کړې وې. نو کله چې سوریا ولیدله د ده خوښه شوه. نو محمود طرزي ته یې وویل چې د ښیښي غبرګېدلی نه شي، یعنی مطلب یې دا و چې د سوریا راکړه چې 2 ښیښې شي. محمود طرزي دستي لاس پورته کړل، دعا وکړئ، زما کشره لور د امان الله خان شو. د دې موقع نه استفاده وکړله، د سترګې ورته پټې کړې وې او محمود طرزي پروګرام جوړ کړی و چې دا به امان الله خان ته ورکوي. نو په دې ترتیب امان الله خان ته په لنډېدلو سره دی په خپله مبارزه کې خلاص لاس پیدا کړ او د خپلې مبارزې هغه ابعاد د کامیابۍ لور ته ورسول. ډېره زیاته مننه که استاذ مهرباني بخښنه غواړم چې لاره بنده کور ودان. مهرباني.